أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ سوي خوشپېلې غږوي او چکچکې وهي، نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی، هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، او په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي، تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری، یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي، بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره، دې کافرانو ته وایي چې که اوس هم را واوړي نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي، خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ای مؤمنانو، له دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. او که هغوی ونه منله نو وپوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډېر ښه ساتونکی او مرستندوی دی. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته معلومه وي چې د ولجې څخه مال چې تاسو په لاس را وړای دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه پیغمبر او د خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده.
که تاسې په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ الله په هر څه قادر دی إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ هغه وخت در په زړه کړی چې تاسو د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بل غاړه کې ډیر شوي وو او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته که چیرته له مخکې نه تاسو او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به ارومرو په دې وخت کې څنګه کړای وای هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې و هغه منځ ته راشي ترڅو هلاکي دونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي په باوري ډول الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور او اے پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسو به ارومرو خپل همت بایللی او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې وه خو الله تاسو له دې نه وژغورلی په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسو په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر تاسو لږ وروستلی ترڅو کوم کار چې کېدونکی وو الله هغه وکړي په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډیر یادوي هیله ده چې تاسو ته به برای در په برخه وي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين او د الله او د هغه پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپل منځو کې شخړه مکوئ کنه نو په تاسو کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي لزغم نه کار واخلئ په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږي چې له خپل کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل او کړنلارې دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي او هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دي باندې نه دي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی